د نړۍ هیوادونه. د نړۍ هیوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هیوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې کوي. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار ملي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ډیر خوښ او خوشاله یم چې یو ځل بیا د نړۍ د هیوادونو د خپرونې وخت رسیدلی دی. قدرمن اوریدونکو په دې خپرونه کې زه خاکسار احمد زیب سره د خپلو همکارانو ستاسو په خدمت کې یم او د نړۍ د هیوادونو خپرونه به تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو په دې خپرونه کې موږ تل کوښښ کړی تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو په باره کې معلومات درکړو. په تېره خپرونه کې تاسو د البانیا هیواد په باره کې معلومات واورېدم په دې تمه چې هغه خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته اندورا هیواد درپېژنم په دې تمه چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. درنو اوریدونکو یو ځل بیا درته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم، خصوصا هغه اوریدونکو ته چې د اوس لپاره د ننګرهار د ملي راډیو سره یوځای شوي وي او د نړۍ د هیوادونو خپرونه اوري. ګران اوریدونکو لکه مخکې مو جاپانانس کې یادونه وکړه چې په دې خپرونه کې به تاسو ته اندورا هیواد درپېژنم. د اندورا هیواد د نامه لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې AN دی. رسمي نوم یې د اندورا پاچي او نړیوال نوم یې اندورا دی. قدرمن اوریدونکو اندورا هیواد په ختیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره، اندورا په جنوب لویدیځ اروپا کې د فرانسې او اسپانیې د هیوادونو ترمنځ موقعیت لري. د اندورا هیواد ټول مساحت 468 کیلومتره مربع دی. شمال ته فرانسه، جنوب ته اسپانیا هیواد موقعیت لري. په وچه کې د اندورا هیواد د ټولو پولو اوږدوالی 160.3 کیلومتره دی او د اوبو سره دا هیواد هیڅ ګډه پوله نه لري، لکه د افغانستان غوندې په وچه پورې تړل شوی هیواد دی. د اندورا هیواد د مهمو غرونو څخه د پیرنۍ غرونه دي. لوړې څوکې د کوما په دروسا څوکې دي او د غټ سیند څخه واليرا سیند دی. اندورا هیواد د جګو غرونو، ژورو درو او ښېرازه طبیعت له امله ډېره په زړه پورې غرنۍ هوا لري. د دې هیواد دوبی وچ او تود او ژمی لنډ خو واورین دی. اندورا چې له اروپا له کوچنیو هیوادونو څخه دی، د اروپا په جنوب لویدیځه برخه کې د پیرنۍ د غرونو د لړیو د ختیځې برخې په جنوبي لمنو کې پروت دی. د اندورا د جګو غرونو او ژورو درو د دې هیواد طبیعت ته ډېره ښکلا وربخلې ده. د دغه ژورو درو په منځنیو برخو کې لنډ خو په اوبو ډک سیندونه بهیږي. واليرا د اندورا تر ټولو غټ سیند دی چې د ختیځ واليرا او جنوبي واليرا د وړوکو سیندونو له یوځای کېدو وروسته مخ په اسپانیا درومي. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د اندورا تر ټولو ټیټه سیمه روی رونر سیمه ده او تر ټولو لوړه سیمه یې کوما په دروسا ده چې 2946 متره لوړوالی لري. د اندورا هیواد پایتخت د اندورا لاویلا ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 149 نفر، په 1 میل مربع کې 388 نفر، په ښارونو کې 92% او په کلیوالي سیمو کې 8% اوسیدونکي ژوند کوي. قدرمن اوریدونکو په اندورا هیواد کې په 1000 کسانو کې د زیږیدنې اندازه 9.2 نفر، په 1000 کسانو کې د مړینې اندازه 9.9 نفره. د نفوسو زیاتوالی کلنۍ وده په اندورا هیواد کې 1%، په 1000 زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې اندازه 4.5 ماشومان، هلکان 4.9 او نجونې 3.1 نفره. په اندورا هیواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 3.50 کاله ده، په نارینه‌و کې 8.95 کاله او په ښځو کې 8.55 کاله ده. په اندورا هیواد کې یوه ښځه په عمر کې 1.23 ماشومان زیږوي. د اندورا هیواد اوسیدونکو نژاد سپین اسپانوي دی. دین او مذهب یې عیسوي رومن کاتولیک دی. ژبه یې کاتالان ده او لیکدود یې په لاتیني ژبه دی. قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولو د اندورا هیواد یو ښکلې سندرې اورېدو ته. Quan et cremes, tu no esperes
ګران اوریدونکو اندوروي سندره مو واورېده. په دې تمه چې دا سندره ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. راځو د خپرونې د پاتې برخې په لور. اندورا هېواد د اداري ویش له کبله په 7 برخو ویشل شوی دی چې د مهمو اداري واحدونو څخه اندورا، لاویلا، کانیلو، اسنامالا، ماسانا، اسکالادس، انګوردانی، اوردینو، سنجولیا او دولوریا د اندورا هېواد د مهمو غټو واحدونو څخه شمیرل کیږي چې په دې واحدونو کې د اندورا هېواد زیات اندازه نفوس ژوند کوي. د اندورا هېواد د غټو ښارونو څخه سنجولیا، وانکامپ، لاسکالد، انګوردانی او انکام د دې هېواد د غټو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په دې ښارونو کې د اندورا هېواد اوسیدونکو ته د ژوند ښې اسانتیاوې برابرې شوي دي. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې راځو د اندورا هېواد حکومت ته. د اندورا هېواد حکومت پرلماني ولسواکي دی. د اندورا هېواد لومړی اساسي قانون په 1991 کې ولیکل شو او په 1993 کې د مارچ په 14مه د خلکو ټولپوښتنې ته وړاندې شو او د مۍ په 14مه نافذ شو. د اندورا هېواد اوسنۍ واکمني د 3 برخو څخه جوړه شوې ده. لومړی په دې هېواد کې 2 شهزادګان چې دغه کمکې هېواد اداره کوي، یو د فرانسې او بلې د اسپانیې د اورخل د سیمې څخه. د سیمې مذهبي مشر استازی چې له خپلې خوا څخه د اندورا هېواد ادارې لپاره 2 واکمنان او مامورین استوي. دوهم د اندورا په دولتي جوړښت کې جمهوري نظام عناصر لکه د خلکو د خوا د دې هېواد اجرایه مقننه قوه ټاکنه او دریمه په دې هېواد کې د فیوډالیزم اغیزې لکه 2 شهزادګانو ته د خانۍ د ونډې حقوق ورکول. د اندورا هېواد ولسمشر د ولسي جرګې او د 2 شهزادګانو لخوا د 4 کالو لپاره ټاکل کیږي. دغه مشر بیا په خپل وار سره د اندورا د کابینې وزیران ټاکي چې دغه وزیران ولسي جرګې ته مسؤلیت لري. د اندورا هېواد ولسي جرګه 28 غړي لري چې 14 د خلکو لخوا او 14 نور د اداري برخو څخه ټاکل کیږي او ټول د 4 کالو لپاره په دې هېواد کې کار کوي. د اندورا هېواد د ولسي جرګې تیر ټاکنې په 2009 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2013 کال کې ترسره شي. په اندورا هېواد کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. هر نر او ښځه چې د دې هېواد تابعیت ولري او 13 کاله عمر ولري د دې هېواد په ټاکنو کې برخه اخیستلی شي. د اندورا هېواد حقوقي نظام د فرانسې او اسپانیې په مدني قوانینو ولاړ دی. د قاضیانو دیوان یې محکمه، ستره محکمه، د عدالت عالی شورا او د اساسي قانون محکمه د اندورا تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي. د اندورا هېواد د خپلواکۍ ورځ 1228 د فرانسې د ټولواک او د اسپانیې د اورخل د سیمې د مذهبي مشر د استازو لخوا د اندورا جوړېدل دي. ملي رخصتي د سپتمبر په 8مه په 1228 میلادي کې. همداشان دا هېواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه په 1993 د جولای په 28مه ده. د دې ترڅنګ په نورو نړیوال ټولنو کې هم غړیتوب لري لکه په CE، ICAO، ICCT، ICRM، IFRCS، WHO، WIPO او په داسې نورو نړیوال ټولنو کې دا هېواد غړیتوب لري. ګران دوستانو، د اندورا هېواد ملي بیرغ د 3 عمودي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې کیڼ اړخ ته اسماني شنه، منځنۍ ژیړه او ښي اړخ ته سره ټوټه موقعیت لري. د اندورا هېواد د ملي بیرغ د ژیړې ټوټې په منځنۍ برخه کې د دې هېواد ملي نښان موقعیت لري. درنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د اندورا هېواد د اقتصاد په اړه معلوماتو ته، په دې تمه چې دا هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. اندورا وړوکی خو ډېر پرمختللی او فعال اقتصاد لري. د دې هېواد یوازې 2% ځمکه کرل کیږي. له همدې امله کرنیز تولیدات کورنۍ اړتیا نشي پوره کولی او دا هېواد خپلې اړتیا وړ شیان د بهر څخه واردوي. د اندورا هېواد د صنایعي سکتور ډېر وړوکی دی او ډېر حساب پرې نشي کېدلی. په کال 2001 کې د دې هېواد 21% خلک د کار قوت په صنایعو کې په کار لګیا وو. خدمات، بانکي چارې، سیلانیان، هوټلونه د اندورا په اقتصاد کې ستره ونډه لري او د دې هېواد نږدې 28% خلکو ته کاروبار برابر کړی دی. د سیلانیانو خدمات د اندورا د غیر خالص کورني تولید په جوړښت کې 8% برخه جوړوي. اندورا د خاورې د وړوکوالي سره سره زرګونو سیلانیانو لپاره په خپل خاوره کې د استوګنې او تفریح لپاره ډیر امکانات لري. په کال کې شاوخوا 9 میلیونه سیلانیان اندورا هېواد ته ورځي او هلته د جګو شنو غرونو، ژورو درو او د رڼو اوبو او د تودو دوبو له لمرینو وړانګو څخه خوند اخلي. د ژمي مهال اندورا د سکې وهلو لپاره ډیر په زړه پورې ځای دی. اندورا هېواد د اروپایي اتحادیې د ګمرکي تړون غړیتوب هم لري. د ګمرکي محصول اندازه په دې هېواد کې ډیره ټیټه ده او د سیلانیانو په ډیرو خدماتو باندې بانکي مالیات نشته. له همدې امله په اندورا کې د ژوند تمه ارزانه ده او په خپل وار سره په لسګونو زره سیلانیان اندورا ته سفر کوي چې هلته هر کال څه د پاسه $1 میلیون مصرفوي چې دا هم د اندورا هېواد په اقتصاد کې غټه ونډه اخلي.
په همدې هیله درنه اردوونکو چې زموږ په هیواد کې سوله او ارامي راشي او زموږ د جګو غرونو په لمنو کې د سیل او تفریح لپاره په زړه پورې ځایونه جوړ شي چې د نورې نړۍ نه ورته خلک د سیاحت لپاره راشي. لکه څنګه چې تاسو په دې خپرونه کې واوریدم چې اندورا هیواد په کال کې څه د پاس $1 ملیون د سیلانیانو څخه لاسته راوړي. قدرمن اردوونکو د اندورا هیواد نه موږ ډېر جګ غرونه او ښایسته د غرو لمنې او همداشان په زړه پورې سیندونه او زموږ هیواد ډېره ښکلې هوا لري. خو زموږ په هیواد کې چې کمی دی هغه د امنیت دی. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې امنیت راشي، ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي. ګران اردوونکو تاسو په خپرونه کې واورید چې اندورا هیواد ډېر وړوکی هیواد دی. د دې هیواد مساحت 488 کیلومتره مربع دی، خو دې هیواد ډېر پرمختګ کړی دی. درنو اردوونکو د خپرونې په دې برخه کې راځو د اندورا هیواد صنعت ته. د اندورا هیواد د صنعت څخه سپورتي وسایل، شراب او نور خوراکي مواد، سیګرټ او سیګار، موبایل، فرنیچر، د ماشومانو د لوبو شیان، جامې او بوټونه او کمپیوټري لوبې، برېښنایي شیان، نقلي وسایط، ځینې پرزې او برخې دا د دې هیواد د صنعتي مالونو څخه شمیرل کیږي. د اندورا هیواد 2.2% ځمکه د کرنې وړ ده. دا هیواد څړځایونه او ځنګلونه نه لري او پاتې 9.8% خاورې، غرونو، غونډیو، ښارونو او د استوګنو کلیوالي سیمو نیولې ده. اندورا د کرنې سکتور خورا ډېر وړوکی دی او د خوراکي موادو لپاره د هیواد اړتیا نشي پوره کولی. د اندورا هیواد 1% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي. 1.5% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راوړي. تمباکو، غنم، وربشې، کچالو، انګور، سابه او غوښه د دې هیواد د کرنې تر ټولو مهم محصولات ګڼل کیږي. درنو اردوونکو د اندورا هیواد په کانونو کې د وسپنې او د سرپو ډبرې پیدا کیږي. د اندورا هیواد د صادراتو څخه تمباکو، سیګرټ، سیګار، موبایل او فرنیچر، سپورتي سامان، د ماشومانو د لوبو وسایل، برېښنایي شیان او داسې نور چې غټ تجارتي شریکان یې اسپانیا، فرانسه، بلجیم او هالند هیوادونه دي. د وارداتو څخه کوچني او منځني ماشینونه، نقلي وسایط، کیمیاوي مواد، تیل او غاز، خوراکي مواد، استهلاکي شیان، برېښنایي وسایل، برېښنا، ټوکران، د سیلانیانو د هوساینې او تفریح لپاره وسایل او دارو درمل د دې هیواد د وارداتو څخه شمیرل کیږي چې غټ تجارتي شریکان یې اسپانیا، فرانسه، انګلستان او امریکا متحده ایالات او آلمان هیواد. ګران اردوونکو اندورا هیواد بهرني پورونه نه لري، بهرنۍ مرستې هم نه لري. د پیسو واحد ایزو ده. د اندورا هیواد د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00306 دی. د انټرنیټ هیوادنۍ کوډ AD دی. ګران دوستانو اندورا هیواد منظم وسلوال پوځ نه لري. د دې هیواد د سرحدونو او د کورنۍ امنیت ساتنه د دې هیواد د پولیسو دنده بلل کیږي. د هغه تړون له مخې چې پخوا د اندورا، فرانسې او اسپانیې د هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د اندورا د دفاع مسؤلیت به د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو په غاړه وي. اندورا هیواد نړیوال لانجې هم نه لري او مخدره مواد هم نه لري. قدرمن اردوونکو د خپرونې په دې برخه کې راځو د اندورا هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلوماتو ته چې زما همکار مرسل نوري په اړه معلومات درکړي. د اندورا د اوسنۍ خاورې د پخواني تاریخ په هکله ډېر معلومات نشته. په کال 1283 میلادي کې د اسپانیا د اورخل د سیمې د کلیسا د مشر او د فرانسې د فوا د سیمې د فیوډالۍ مشرانو د کمپ ترمنځ داسې یو تړون لاسلیک شو چې د دغه سیمې په هکله د دوی ډېرې پخوانۍ لانجې پای ته ورسولې. دواړو خواو د اندورا شتون په رسمیت وپېژانده او پرېکړه یې وکړه چې دغه وړوکې سیمه به په ګډه اداره کوي. د اندورا، فرانسې او اسپانیا پاسنی تړون د نړۍ له داسې ډېرو پخوانیو تړونونو څخه دی چې تر اوسه هم د اعتبار وړ دی او درې واړه خواوې په درنه سترګه ورته ګوري. اندورا له 1283 څخه تر 1993 پورې د 215 کاله د فرانسې او اسپانیا د استازو لخوا یا له دوی سره په ګډه اداره کېده. په دغه موده کې د دغه دریو خواوو په لومړني تړون کې 2 ځلې تعدیلات راغلي چې د هغې له مخې بیا د فرانسې لخوا د سیمې د کمپ دنده لومړی د فرانسې پاچایانو او وروسته بیا د فرانسې جمهورو رئیسانو ته وسپارل شوه. اوس د فرانسې جمهور رئیس یا د اسپانیا د اورخل د سیمې د کلیسا مشر د اندورا په کورنۍ چارو کې هیڅ لاس نه وهي. دوی هلته خپل استازي لري او اندورا د ولسي جرګې د 40 غړو په ګډون دغه هیواد اداره کوي. د اندورا بهرنۍ اړیکې د فرانسې د دولت لخوا پر مخ بیول کیږي. د اندورا خلک د دغه سیمې له خپلواکۍ څخه وروسته له هیڅ ډول کورنۍ جګړې، بهرني یرغل، کودتا یا کومې بلې پیښې سره نه دي مخامخ شوي. له همدې امله دغه هیواد د نړۍ تر ټولو نه د امن او سولیز هیواد نوم ګټلی دی. په دې وروستیو کلونو کې د اندورا په بانکونو کې د مخدره موادو او نورو غیر قانوني پیسو چلن زیات شوی او د نړیوالو پام یې وراړولی دی.
مرسل نوري و چې تاسو د اندورا هیواد د تاریخي پیښو خبر کړئ. قدرمن اورېدونکو زموږ د دې ونې د نړۍ د هیوادونو خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې د خپرونې کوربه خاکسار زیب او زموږ نور همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو رابولم یوې ښکلې سندرې ته چې میرویس نجرابي ولیدم، په دې تمه چې دا سندره ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. ځان او روح مینه او ایمانه ګلالی افغانستانه، ځان او روح مینه او ایمانه ګلالی افغانستانه، سر مې سامان مې دستا دی د غیرت د تورې کانه، سر مې سامان مې دستا دی د غیرت د تورې کانه، ځان او روح مینه او ایمانه ګلالی افغانستانه. چا چې بتا ته کتلې د هغو سترګې وتلې، چا چې بتا ته کتلې د هغو سترګې وتلې، ستا د ننګ او غیرت چغه، ستا د ننګ او غیرت چغه رسېدلې تر اسمانه، ځان او روح مینه او ایمانه ګلالی افغانستان، سر مې سامان مې دستا دی د غیرت د تورې کانه، ځان او روح مینه او ایمانه ګلالی افغانستانه. دا سوگند دا سوگند یا وطن دے یا کفن دے، دا سوگند یا وطن دے یا کفن دے، تزمون ملی نامو سے، تزمون ملی نامو سے، تا بساتو پا میڑانا، ځان او روح مینه او ایمانه ګلالی افغانستان، سر مې سامان مې دستا دی د غیرت د تورې کانه، ځان او روح مینه او ایمانه ګلالی افغانستانه. دا خوروار قومنا ورکوي پتا سرنا، دا خوروار قومنا ورکوي پتا سرنا، دا بتا ساتي پمینا، دا بتا ساتي پمینا لهر وخت لهر طوفانا، ځان او روح مینه او ایمانه ګلالی افغانستانه، ځان او روح مینه او ایمانه ګلالی افغانستانه، سر مې سامان مې دستا دی د غیرت د تورې کانه، سر مې سامان مې دستا دی د غیرت د تورې کانه، ځان او روح مینه او ایمانه ګلالی افغانستانه.